قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. امریکا د موسیقۍ میله کې د ټیلماټیل له کبله 8 کسان وژل شوي. د امریکا ټکساس ایالت یوې موسیقۍ میله کې د ګډونوالو ټیلماټیل رامنځته کېدو له کبله 8 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. ځایي چارواکي وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ټراویس سکاټیس ایسټرو وړ-نومې میلې پرانیز غونډه کې د ګډونوالو یوې جوپې دریځ ته د نږدې کېدو هڅه کوله. مسؤلین وایي په همدې کې ویره طرحه رامنځته شوه او ځینې کسان د نورو تر پښو لاندې شول. د زړه حملې له کبله د پیښې له ځایه 11 کسان روغتون ته لیږدول شوي چې 8 یې مړه شوي دي. مسؤلین وایي دې میله کې نږدې 50,000 کسانو ګډون کړی و چې له پیښې وروسته د نږدې 300 کسانو برسېرنو ټپونو درملنه شوې ده. د ټکساس هوسټن ښار اطفائیې څانګې مشر سامویل پینا وایي پیښه له ځایي وخت سره سم ماخوستن په باندې 9 بجې پیل شوه. نوموړی وایي د خلکو ګڼه ګوڼه د دریځ پر لور وخوځېده او ورسره ویره طرحه خپره شوه. نوموړی زیاتوي د یو شمېر کسان له ټپي کېدو وروسته نورو کسان له ویرې د منډې هڅه کړې او نور تر پښو لاندې شوي. د هوسټن کرانیکل ورځپاڼې راپورټ کې ویل شوي ټراویس سکوټ چې دا کنسرت یې ترتیب کړی و د 15 دقیقو سندریز پروګرام پر مهال ځینې مینهوال لیدل چې لالهانده دي او له همدې کبله یې څو ځله پروګرام درولی و. سندرغاړي له امنیتي مسؤلینو غوښتي وو چې د خلکو خوندیتوب باوري کړي او د ګڼې ګوڼې له منځه یې وباسي. مسؤلین وایي د ځینې کسان له ټپي کېدو سمدلاسه وروسته منتظمینو پروګرام بند کړ، خو په وینا یې هلته طبي اسانتیاوې د ګڼ شمېر ټپیانو درملنې ته بسنه نه کوله. د آی بي سي 14 خبري شبکې په رپورټ کې ویل شوي چې د جمعې پر ورځ چې د میلې لومړۍ ورځ وه، سلګونو کسان له امنیتي خنډونو او تلاشۍ مرکزونو تیر واوښتل او میله ځای ته ننوتل. د میلې دویمې ورځې مراسم چې نن یکشنبه به ترسره کېدل د همدې پیښې له کبله لغوه شوي دي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.